بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدر کو د خپل روح پر قربان مې الرحمن حمد الله السلامونه نیک پیرزوانی ومنه هله منم چې په صحت به کامل یې. یقینا مشال ټي وي چینل چې د علاقې د مختلف سیاسي سماجي علمي ادبي خدمات کوي، تاسو په وړاندې باندې دي. نن مونږ د مشال ادبي سنگر او مشال ټي وي چینل د سوري لاندې تاسو د پاره یو خوندوره مشاعره را جوړه کړې ده. په هغې کې زمونږ د بر سوات نوموړي شاعران کوم چا چې په ځان له په پښتو ادب کې ځانګړی مقام پیدا کړی دی، موږ سره به په دې مشاعره کې هغه برخه اخلي او ستاسو نه هم دغه تمه توقع لرم چې موږ دا ملګري دا مشران دا معیاري او سنجیده مشران دا سپورټ کوي. زمونږ د دې محفل صدارت به زمونږ ډېر ګران قدرمن، زه به ورته که لږه مبالغه وکړم، فخر پښتونخوا به ورته هم ووایم او یقینا چې تاسو به ترې انکار هم ونه کوئ. جناب ښاغلی محمد حنیف قیس صاحب هغوی به د دې محفل صدارت وکړي او زمونږ ډېر ګران قدرمن مشر جناب ساګر تنقیدي صاحب، ستاسو تایید به ورسره غواړم، هغه به زمونږ د دې محفل مشر میلمه شي. مننه جي. غواړم چې هم د دغه شاعرانو تعارف ستاسو سره وکړم. جناب ښاغلی ساګر تنقیدي صاحب، ښاغلی فضل معبود دیار صاحب، د دې ترڅنګ ډاکټر محمد شیر علي خان صاحب، او دې ترڅنګ زمونږ ډېر ګران قدرمن مشر حاجي محمد خان کاکا، او جناب ښاغلی احسان الله شاهد صاحب، ښاغلی امیر زیب صاحب، نوموړی حکیم الله بریالی صاحب، داسې زمونږ سینیر نایب صدر د مشال ادبي سنگر جناب سید ګلیار ګل صاحب، دې ترڅنګ جناب ښاغلی امجد علي سورج صاحب، ښاغلی ابراهیم بیدروال صاحب، دې ترڅنګ زمونږ ډېر ګران قدرمن ملګری فضل اکبر استاد صاحب، زمونږ یو نوی ملګری هم راغلی دی، څوک چې په لنډ بهر کې ډېر د کمال لیکل کوي او تر دې دمه منظریان ته نه دی راغلی، سیف الله ملنګ، او د دې ترڅنګ زمونږ جناب د مشال ادبي سنگر سرپرست اعلی ډاکټر جاوید اقبال خان، ښاغلی ګران ملګری اصیل زاده همیش صاحب، ډېر ګران قدرمن ملګری مشر امیر محمد سلطان صاحب، د دې ترڅنګ جناب اختر سعید ایډوکیټ صاحب، او د دې ترڅنګ جناب ښاغلی حیدر علي حیدر صاحب، ښاغلی نور محمد معصوم صاحب، د مشال ادبي سنگر ستر سکرتر ښاغلی ابراهیم ابشار صاحب، او صدر محفل جناب محمد حنیف قیس صاحب. د دې ټولو ملګرو یو جهان یو نړۍ مننه کوو چې رالو او ستاسو دپاره یې د پروګرام خوندور کړو، رنګین یې کړو. ستاسو نه هم دغه هیله دغه تمه توقع ساتم چې زمونږ د دغه ملګرو مرسته ملتیا وکړي، او هم دغه ملګري به نمبر په نمبر وار په وار باندې راځي، ستاسو سره خپل خوندور کلامونه شریکوي.